د ننګرهار امنیه قومندانۍ پولیس د دې ولایت د مرکزی ښار جلال آباد په لومړۍ ناحیې کمپونو سیمه کې د نشهیي توکو د یو پلورونکي په کور د عملیاتو د ترسره کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ بیان فرید خان وایي د یادو عملیاتو په ترڅ کې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو ته یې 4225 دانې ټابلیټ کا، 1 کیلو چرس، 3 لیټر الکولي مشروبات، ټي تومانچه او د نشهیي توکو څخه ترلاسه شوي 158,000 افغانۍ هم لاسته ورغلي دي. د فرید خان په خبره د دې قضیې په تړاو یو تن هم نیول شوی چې دمګړۍ ترې پوښتنې ګروېږنې روانې دي. ناحیه اړوند د کمپنو په سیمه کې چې مشهور پرچون پوش و د هغه په کور باندې عملیات ترسره کړو چې په دغه عملیاتو کې 4225 دانې ټابلیټ کا ترلاسه شوې او 1 کیلوګرام چرس او 3 لیټر الکولي مشروبات او 1 ملي تومانچه او 1,58,000 افغانۍ هم د پولیسو لاسته راغلي چې یاد کس په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې اوس مهال اداره امنیه قومندان دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې پر نشو د روږدو کسانو په شمیر کې تر بل هر وخت زیاتوالی راغلی او ویل کېږي چې یو زیات شمیر ځوانانو د ټابلیټ کا نشهیي ګولیو استعمال ته مخه کړې چې دې چارې د دې ښار ښاریان اندېښمن کړي او له امنیتي مسؤلینو غواړي چې د نشهیي توکو د پلورونکو او قاچاقبرانو پر وړاندې د خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي.